د افغانستان اسلامي امارت د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا په ننګرهار ولایت د شیګل آغا شیرزي لوبغالي کې نن د افغانستان د خپلواکۍ په ویاړ یوه غونډه جوړه شوې وه چې سلګونه کسانو پکې برخه واخیسته. دې غونډې ته د افغانستان د ننګرهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ مسؤلین، د امنیت مسؤلین او نور ګڼ چارواکي راغلي وو. په غونډه کې د افغانستان د ازادۍ او خپلواکۍ په ویاړ شعارونه ورکول شول او د غونډې ګڼو ګډونوالو او ځینو راغلو مېلمنو شعرونه، حماسي شعرونه، ترانې او ویناوې وکړې. یاده غونډه د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت جوړه شوې وه. دا چې تېره شپه 12 بجې د اګست 21 له افغانستان څخه روسي امریکایي عسکر ووتل او افغانستان په همدې مناسبت د ننګرهار په چې سړی نسی په څادر او په دسمالې تړي، طالب پولیس شو خو زنځیر او هتکړۍ نه لري. او د بېدفۍ معافي غواړم وایي چې طالبانو ته اوس هم څوک اتلان نه وایي، چې طالبانو ته اوس هم څوک اتلان نه وایي، هغه بسم الله تیار خره دي بس لکۍ نه لري.